له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د بایډن لپاره ستره ننګونه ده. وتلې هندۍ ورځپاڼې فاینانشنال ایکسپریس د افغان سولې په اړه یوه اوږده مقاله خپره کړې او وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو راایستل په اوس وخت کې د بایډن لپاره ستره ننګونه ده چې نوموړی یې په اړه زړه نازړه دی. مقاله کاږي دغه راز د افغان سولې پروسې برخلیک هم تر اوسه څرګند نه دی او احتمال شته چې دا بهیر لا پیچلی او ستونزمن شي. مقاله لیکي امریکایي ولسمشر جو بایډن له ټاکنو وړاندې خپل ملت سره ژمنه کړې وه چې له افغانستان او منځني ختیځ څخه به خپل سرتیري راباسي، خو دا مسله عملي نه ښکاري ځکه چې په دې کمه موده کې د ځواکونو رایستل ممکن نه دي. مقاله کې همداراز راغلي ښایي تر یوې مودې امریکایي سرتیري له افغانستانه راونه وځي او په وینا یې دا هغه څه دي چې افغان سوله ننګولی شي ځکه چې طالبانو تر دې وړاندې په مقرره توګه ویلي که چېرته امریکایي سرتیري په مقرره نیټه ونه وځي دوی به یې ووژني. د مقالې لیکوال که څه هم روان حالت ډیر پیچلی یاد کړي خو ترڅنګ یې د انقرې راتلونکي کنفرانس ته هم هیلهمندي ښودلې او په وینا یې ممکن دا نسته په افغانستان کې تلپاتې سولې ته لار پرانیزي.